ښځه د اسلام په پلوشو کې. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ای خلکو د خپل پالونکي له مخالفته وویریږئ، هغه چې تاسو ټول یې له یوه تنه پیدا کړئ او همداراز له هماغه یې د هغې جوړه هم پیدا کړه. سورة النساء. دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څارې ادارې لخوا وړاندې شوه. د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده روغ او صحتمند به وئ. یو ځل بیا په ننني بحث کې په یوه مشخصه موضوع چې د ښځو حقونه دي غواړو له قدرمنو میلمنو سره بحث او خبرې اترې ولرو. د نن ورځې په بحث کې راسره قومي مشر او مخور حاجي صاحب اصل محمد او همدارنګه مولوي صاحب عبدالصمد ماویه چې دوی دواړه موږ سره په پروګرام کې دي. د ښځو حقونو اړوند به له دیني اړخه همدارنګه د ټولنیزو خواو چې زموږ په ټولنه کې اوسنی وضعیت ته کوم حقونه ورکړی شوي دي، کومو حقونو نه محروم دي په دغه برخه کې، هغه مسؤلو ادارو همدارنګه کورنیو او ټولنې ته څه کول پکار دي، په دې تړاو غواړو خبرې اترې ولرو. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایو، په خیر راشئ. مننه مولوي صاحب. په پیل به یې تاسو نه کو غواړو پوه شو چې د اسلام مبارک دین ښځې ته په کوم نظر ګوري، یا دا چې ښځه د اسلام په مبارک دین کې له کومو او څه ډول حقونو څخه برخمنه ده؟ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. جناب عاطف صاحب، حاجي صاحب محترم، د ژمن تلویزیون لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب عاطف صاحب ډېر ښکلی پروګرام ده، ډېر ښه پروګرام ده. او دا چې رسنۍ ډېر لرې لرې ځایونو کې اورېدلی کېږي او ډېر ښه معلومات ترې اخیستلی کېږي، نو دا ډېر ښه اقدام دی چې تاسو عامو خلکو دپاره یا خاصو خلکو دپاره دا معلومات ورکوئ، تر څو زموږ ټولنه، زموږ وګړي، زموږ خلک، هغه ناخبره خلک یا خبر خلک چې په حقونو باندې خبر دي حق نه ورکوي، هغه به دې ته آماده شي چې خپل خور لور ته حق ورکړي. او هغه ناخبرې خلک چې هغه ناخبره دي، هغه به په دې باندې خبر شي چې خور لور زموږ سره په میراث کې، په جایداد کې، زموږ په کورنۍ کې څومره حق لري او ټولنې کې څومره حق لري د خلکو سره. نو په دې اساس باندې د حجة الوداع په موقع باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حجة الوداع ته وداع ځکه ویلی کېږي، په پیغمبر اسلام ټول عمر کې یو حج کړی دی، هغه اخري حج یعنې د رخصتۍ حج. نو په دې اساس باندې وداع هم ځکه ورته ویلی کېږي چې هغه اخري حج و. او په دې موقع باندې کله چې عرفات په میدان کې یا د مینا په میدان کې پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپلو صحابهو ته، خپلو مسلمانانو ته تقریر کولو، هغې کې دا خبره وکړه چې مسلمانانو، مؤمنانو، صحابه کرامو یا لرې پرتو ځایونو خلکو، تاسو ته زه یو پیغام درکوم، هغه دغه ده چې تاسو د ښځو سره او د خپل مزدور سره د نرمښت نه کار واخلئ، ډېره ګذرا ورسره کوئ، ځکه مزدور هم داسې وي، نتوانه وي، بیچاره وي او یو نیم خبره نشي پورته کولی، او ښځه هم په کور کې داسې وي، ګونګه وي، کمزوري وي. نو په دې اساس باندې خپل د حق غوښتنه نشي کوی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې موقع باندې خاص تایید وکړو، خاص تاکید یې وکړو چې تاسو څه وکړئ، د خپلو ښځو سره عام هغه که خور وي، که مور وي، که لور وي، که مېرمن وي، او که هر څوک وي چې زنانه وي، او خپل مزدور، ځکه مزدور مشقت ډېر کوي ولې پیسې او خپله مزدوري خلک په وخت باندې نه ورکوي. کور کې سړي برلاسي وي او ښځې چې کومې وي دا تنګلاسي وي چې لاس ته نه ورسېږي. نو دې په اساس باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاص تایید وفرمایلو چې تاسو ښځو سره ښه ګذرا وکئ. کله چې ته ښځې سره ښه ګذرا کوې، د مزدور سره ښه ګذرا کوې، مزدور د ستا په مزدورۍ کې سخت اخلاص کوي، او کور ښځه چې کومه ده ستا په کورنۍ کې د تا بچیانو سره، د تا ماشومانو سره، د تا کورنۍ کې هغه اخلاص کوي، د تا په مال جایداد باندې فکر کوي، د ساتنه یې کوي. نو د سړي نه ښه ساتونکي چې دی په کور کې د تا د جایداد، د تا د مال، د تا د اولاد، د تا د صحت دپاره، هغه ډېر چې کله ښځه
ښځه اخلاص کوي ښځې سره ښه ګزاره کوي نو هغه ډېر هغه کوي او کله که بیا ته ښه ګزاره نه ورسره کوي بیا د تا کور چې کوم د ښځې د لاسه ورانېږي هم د مزدور د لاسه بیا هم داسې دیوال درته ووایي داسې انجینري سیستم ته مخامخ کړي چې په شکل کې به ښکلی وي ولې په منځ کې به بوځونه ډاک وي تا به هر څه درهم برهم شي. مننه. دا مسله هم څه وضاحت غواړي که له ښځو سره د نرمښت او د ښه چلند خبره کېږي یا د اسلام مبارک دین په دې مسله باندې ټینګار کوي یعنې څه ډول یو ښه چلند له اوسني وضعیت سره چې زموږ په کورنیو کې ښځو سره کوم برخورد کېږي فکر کوئ له هغه حالت سره په تفاوت و فاصله کې دی که څنګه؟ بالکل جناب عاطف صاحب زموږ ټولنې خصوصا افغاني ټولنه بیا خوستي ټولنه دا ډېر په تفاوت کې دی. موږ دومره سترې سترې کورنۍ لرو سره د چې د شریعت د لحاظه په دې سترې کورنۍ کې د ښځې اوسېدل د شریعت د لحاظه دا یو جرم دی. موږ که دیني علما یو که انجینران یو که ډاکټران یو که تعلیم یافته خلک یو ستر 40 کسان 50 کسان 80 کسان پردی ته رسېدلي وي شجره د نسب او بیا په یو کور کې مقصد د تره لور دی تره زوی لور دی بل خوري لور دا په یو کور کې اوسېږي د شریعت د لحاظه چې کله زوی ته واده وکړي په پلار باندې 3 حقونه لري د نوم او د علم او د واده چې کله د واده ورته وکړو جایداد ورته بېلوي هغه بیا د خپل لوڼو زامنو ساتنه کوای شي که نه شي کوای ته مسؤل نه یې پلار یې مسؤل نه ده بیا خپل پلار مسؤل دی د هغه بچیانو نو په دې اساس نه موږ بنیادي د شریعت د سره په ټکار کې یو موږ ښه کورنۍ هغه ته ویایو چې هغه ستره کورنۍ په یوه ځای اوسېږي او سره د دې چې په دې کې ډېر لوی تفاوت راځي ښځو سره سخت زیاتی کېږي یو خو د ښځې بیمارۍ پاته نه ورکې لګېږي بل د پارهیز والا پاته نه ورکې لګېږي دریم دا چې تا ته کله مېلمانه راشي که کور دی لږ غوندې ښه وي ګزاره یې ښه وي خو ښه که ښه یې نه وي لږ کمزوري هم وي د اقتصاد پلوه 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو غوښه راوړي 40-50 کسان وي نو بېادبي ما په ښځې ته شوروا هم نه رسېږي ولې لکه څنګه تا ته چې ښه غذا ښه خوراک خوند درکوي همدارنګې نارینه ته همدارنګې زنانه ته هم ښه خوراک ښه خوند ورکوي خو ولې متاسفانه زموږ ټولنه بدبخته ټولنه ده ډېر سترې کورنۍ په یوه ځای سره اوسېږي او خپلو زنانهو ته نه د کلیو خیال وي نه د زیوراتو خیال وي نه د صحت خیال وي که یو ماشوم مریض شي یا یو نارینه مریض شي نو ډېر زر د ډاکټر ته مراجعه کوو ولې که یو زنانه مو مریضه شي په هفتو بس یوه پیراسټامول ګولۍ وخوره لږه څمله ښه به شئ که نه نوره ډاکټر ته واس تر واسه ډېره مننه بیا به هم ستاسو اړخ ته راګرځو او په دې به هم خبرې کوو چې په دغه برخه کې مسؤل څوک دي یا څنګه بالاخره دغه وضعیت څخه راوتلی شو. عاجز صاحب تاسو ته هم خپرونه کې ښه راغلاست ویو طبعا موږ چې دغسې پروګرامونه کله هم چې د ښځو د حقونو اړوند موضوعات زموږ د ټولنې سره په تطابق مطرح کېږي ډېری وخت زموږ هغه د میلمانو تمرکز هم په هغو خواو باندې وي چې ګویا د ښځو حقونه نقض شوي دي. نن غواړو تاسو ته څه داسې پوښتنه مخکې کېږدو چې د دغو نیمګړتیاوو تر څنګ چې په نیمګړتیاوو باندې به هم بحث کوو زموږ په ټولنه کې ځینې مثبت داسې څه هم شته چې په هغې خبرې کېدی شي او د ښځو ژوند ته په هغه برخه کې توجه شوي وي یا ښځو له ځینو حقونو څخه برخمنې شوي البته په کلتوري او ټولنیز لحاظ باندې. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مولوی صاحب عاطف صاحب خدای دې وکړي چې د موږ کیسې د ولس دپاره د خلکو دپاره داسې یو اسباب توسلیارې جوړ شي چې هغه خلک چې په ټولنه کې ژوند کوي دا مشترک ژوند دی په دا کې هر څه یو بل ته تامه لري همکارۍ ته محتاج دي دا چې ښځې په ټولنه کې عاجزه طبقه ښځې دي نو په کورنیو کې تاوتریخوالی یا په کورنیو کې جوړول که دې ته راشو چې کور په څه شي جوړېږي ژوند کور اصلا په ښځه جوړېږي که موږ په ټولنه کې یوه ښه ښځه ولرو تعلیم یافته ښځه ولرو عالمه ښځه ولرو دې استعداد جوړېږي چې خپل الودونه په سالمه طریقه تربیه کړي ټولنې ته مخته کړي ای ټولنې خلکو لپاره سردردی نه جوړېږي. مولوي صاحب نوستی آدم علیه السلام چې الله پاک پیدا کړلو بیا وی چې سکون نه ورتلو الله پاک یې د دې پوره سکون پوره زنانه پیدا کړی موږ ته سمور یعنی یو پیدا کړله ژوند آرام شو که فکر دی وي عاطف صاحب موږ ټول ژوند چرڅرخوي انیسیال ادامې زیات شی دی کور دی په کور کې که په ټولنه کې موږ یوه ښه ښځه ولرو
نو ټولنې ته ښه الودونه مخته کوي. بیا دا مشکلات لکه مولوي صاحب چې ووي ځنه نیمګړتیاوې په پښتنو ټولنه کې داسې دي چې ښځې بیخي بې برخې کوي. نو علم عصري علوم دې ته موږ ضرورت دی. اوس که سړی وایي چې د سړی کومې خونه رسي آدم علیه السلام پیدا شي کومې خونه د نسل اروغلی نن طریقه پره دا یو الیار د الله پاک خپل حکمت کې وښیلو چې په دا کې د خپل حکمت ته نو په ټولنه کې ښځې چې نه وي موږ ژوند نیمګړی دی. په ټولنه کې که ښې ښځې ولري موږ ژوند بسیاده یو. مننه ارشد، تاسو ډیرو ښو ټکو ته اشاره وکړه. ځینې موضوعات داسې دي چې ګویا هغه په لوړه سطحه دي، چون د لومړنیو اړتیاو په توګه هم یادولی شو چې هغه د ښځو د زده کړو او د کار مسله ده، او یا دا چې زموږ په ټولنه کې ښځې پر ځان د بساینې په خاطر څه کول د هغې لپاره پکار دي. طبعا په دغسې مواردو کې بیا په لوړه کچه مسؤل ادارې چې د دولتونو مسله ده هغوی مکلف ګڼل کیږي چې کار وکړي او هلې ځلې وکړي. اما په کورنیو په لحاظ یا د ټولنې په لحاظ موږ ځینې بنیادي مشکل لرو چې حتی هغه د اسلام سره هم په ټکر کې دي، چې هغه د میراث مسله ده، چې هغه د خپل ژوند لپاره د ملګري د انتخاب موضوع ده، او ګڼې نورې دغسې مشکلات شته. موږ کلونه راهیسې په دغسې پروګرامونو کې چې موږ سره زموږ مخور او زموږ درانه خلک ګډون کوي ټول د همدې د ښځو حقونو لپاره غږ اوچتوي، خو په عمل کې موږ لږ هم د بدلون شاهدان نه یو. څه داسې اساسي ستونزې دي چې زموږ په ټولنه کې ښځې لا هم له ډېرو هغو لومړنیو حقونو څخه محرومې دي؟ عاطف صاحب، اول خو یې ښځې سرنوشت یو څه ټکي چې چاته یې ورکوي، یعنې خپله یې نشي ټاکلی، ویلی دی به برخې نه دی بې برخې ځکه دي چې بیا یې چې دا پښتنو ټولنه ده ښځه باید په خپله خوښه سړی ونه کړي. نو که اسلام په چوکټ کې یوه ښځه یو اسلامي ورور داسې انتخاب وکړي چې دواړو موافقه وي، زه فکر کوم چې د ژوند د اخره پر ډېر قیمتي دوامدار تمام شي. هغه مشکلات چې اکثره کورنیو کې رسي، یو سړی جګېږي پیسو په مقابل کې یوه ښه لور داسې یو چاته ورکوي چې اخره پر ژوند په تاوتریخوالي کې وي، هغه کورنۍ چې د ښه لرې ورکړي وي ای مشکلات سره مخامخ وي. په سترګو یې وینو ډېر ای سړي ته په نظر نه کتلی کېږي، ای مهر مسله کې رسي، یعنې ډېر پلرون مشرون یې موږ داسې کېږي چې هغه انتخاب صحیح ونه کړي، ټولنه کې مشکلات یې دې په سر رسي. ښځه بعضې وختو داسې مشکلات رسي چې ځان ته پړی کړی کوي، ډېر داسې مشکلات رسي چې تیزاب شي کېږي، یعنې داسې کورو سره مخامخ کېږي چې هغه ژوند داسې د مجبورۍ احساس کړي. باید څوک په ژوند کې دومره مجبور نه شي چې خپل ژوند نه محرومه شي، دې ته اړ شي چې زه د خپل ژوند د لوسه ورکړم. مننه. باوجود د دغسې هڅو په رسنیزه ساحه کې هم د عامه پوهاوي لپاره هڅې کېږي، قومي مشران هم تر یوه بریده لګیا دي، وخت نا وخت علماو څخه هم په دې اړه پیغامونه راوړاندې کېږي چې څنګه باید ښځو ته د هغو حقونه ورکړی شي، او د اسلامي امارت واک ته له رسېدو وروسته د امیر المؤمنین کوم فرمان چې د ښځو د حقونو اړوند و هغه ډېر جامع و چې که ښځو ته هغه حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکړی شي ښځې به ډېرې آسوده شي. باوجود دومره حالو ځلو آیا تاسو څه مثبت تغییر هم احساسوئ، یا دا چې د هیلو لپاره کومه دریڅه پرانیستې پاتې ده، یا لا هم موږ په همدغه تورتم کې قرار لرو؟ عاطف صاحب، اسلام داسې پراخ دین دی چې په دا کې هر چا حقوق عزت ټول ابرو ستلی دي. نو که موږ داسې فکر وکړو چې داسې خاص وتعزیر شو، نو دا کور امارت کړلی شي، ویلې کړلی شي، یو چا سره چې یو څه امکانات وي فشار وړلی شي چې په کومو کې د مهر مسایل کام کړي، هغه مهرونه چې څه امکان د پیدا کولو نه لري، اکثره یې موږ ځوانان تښتي بدیې ته خارج ته، ډېری ځوانان هم په دغه افغانستان کې په دا خیس کې خیریږي، پیسې وجې نه ژوند خراب دی، دا مجبوریږي چې خرابو چارو ته مخ کړي. نو موږ که نظام په چوکاټ کې داسې یو شی ولرو چې قومي جوړښت کې وي، قومي مسایل کې وي، په څنګ کې موږ سره چارواکي وي، انشاءالله دغه پروګرام به ډېر ښه په مخ لاړ شي. ویلې دې ته هر څه اړ دي،
مونږ که په نظام کې کسون دي یا ښځو ته اړ دي که نظام نه بدیا کسون دي دا غي ژوند سرنوشت دی چې په داندې جوړیږي یو څه پابودیږي نو دا کې که هماهنګي وي چارواکیو خلکو کومو داسې مشرون چې باندې خلک راټولیږي یو عمر په لحاظ مشرون دي ایته موږ احترام لرو خو په یوه کورنۍ کې اوسیږي لکه یو پلور د احترام ته لرو یوه مرد احترام ته لرو سره د دې چې مر هغه مقام دی چې جنت یې پښو لاندې دی دا به څوک پیدا کوي دا به دغه الودونه پیدا کیږي چې جنت امر په سر نه الودونه سي ډیره زیاته مننه د ژوند تلویزیون قدرمنو لیدونکو په روان بحث کې لنډه د ماخلو بیا هم راګرځي ښځه د اسلام په پلوشو کې يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ای خلکو د خپل پالونکي له مخالفته وویریږئ هغه چې تاسو ټول یې له یوه تنه پیدا کړئ او همداراز له هماغه یې د هغې جوړه هم پیدا کړه سورة النساء دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څارې ادارې لخوا وړاندې شوه درنو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو د ژوند تلویزیون څخه په روانه ځانګړې خپرونه کې د ښځو حقونو اړوند له قدرمنو میلمنو سره خبرې اترې لرو په بحث کې راسره حاجي صاحب اصل محمد چې قومي مخور او مشر دی همدارنګه مولوي صاحب عبدالصمد ماویه موږ سره اشتراک لري مولوي صاحب ماویه بیا هم وایو چې عالمان هم د ښځو د حقونو خبره کوي د وخت د حکومتونو له لوري هم ښځو ته د حقونو د ورکړې موضوع یادېږي که قومي مشرانو سره خبرې کوي هغه هم په دې باندې اعتراف کوي چې زموږ په ټولنه کې ښځې محرومې دي هغه عمده عوامل او ستونزې څه دي چې په دغه برخه کې موږ د مثبتو تغییراتو شاهدان یو جناب عاطف صاحب عمل ته ضرورت ہے امیر المؤمنین هم حکم کړی دی امیر المؤمنین نشي کولی چې پار کور کور کلی کې وګرځي د خلک هر چا نخوالو نه خبر شي ولې هغې دپاره هغه مسؤلین مقرر کړي دي علماو شورا دی اوقاف دي او د شکایاتو کمیسیون دی محاکم دي نو موږ په خپله ګیله د خپلو مشرانو په دې کوو مسؤلو چارواکو نه چې زه وایم چې ځینې خبره چې ورشي یوه ښځه ده مثال د خبرې ډیره په عذاب ده ډیره په تکلیف ده چې محکمې ته کله رضا وکړي د خپل حق غوښتنې هغه ورته چې تاسو لاړ شئ بدیا یو ځل سره وکړئ که مصلحین یې جوړوي مصلحین خو نه شوه جوړولی اوس دوه درې مسالې دي زه ورکویم یاره 15 میاشتې وي مسالې کېږي یوې مسالې 8 میاشتې کېږي زنانه یې سره کېنولي دي وهلي دي او بې ځایه تورونه یې پرې لګولي دي غلا یې داسې نو د دې په اساس باندې امیر المؤمنین خو دغه ځای ته نشي رسېدلی ځکه که دې خوست ته راشي دا مسایل ته نه په ویر دی ولې چې کله محکمې ته مسله لاړه شي محکمه ورته وایي چې تاسو بدیا یو ځل سره وکړئ دلته ستونزه کوم ځای کې ده آیا قوانین ګوندي یا دا چې هغه افراد چې هلته د معضلاتو او ستونزو په حل باندې موظف دي هغوی په دغه برخه کې څنګه قاطع او جدي کار جناب محترم موږ باندې عنعناتو دستوراتو او دغه رواجونو دومره سخت تاثیر کړی دی چې هم عالم د دې تاثیر لاندې دی ما هم غوښتل هم دا پوښتنه وکړم آیا ګڼئ چې هم زموږ د ټولنې عالمان هم قومي مشران هم د همدغو ناوړو رواجونو چې حتی له اسلام سره په ټکر کې دي د دوی تر هغه تاثیراتو لاندې دي او له دغه څخه ځان نشي راویستی بلکل هغه که محاکم دي که عام خلک دي که عام ځایونه دي که ټولنې دي بلکل د رواجونو تاثیر دومره لاندې دي چې حتی کې د قرآن ټکي د دوی د رواجونو په مقابل کې ډېر کمزوري دي ولې رواج ته ډېر ترجیح ورکوي نو دا رواجونه د الله جل شانه دي موږ د ټولنې نه څنګه د غلط رواجونه لکه مرغه ووایو چې په ټولنه کې اسلامي نظام حاکم دی یعنی که د اسلامي نظام په اډانه کې هم ښځې خپلو حقونو ته ونه رسېدې نو فکر نه کوو د دوی لپاره د هیله مندۍ بل دغسې ټکی واوسي چې دوی د بل ځای خوشتانه نو بل ځای ته به چېرته ولاړې شي ځکه موږ ګورو چې کله محاکمو ته څوک ورشي یو مظلومه زنانه ورشي هلته رضا وکړي اول خو وتی نه شي بیا چې په څه طریقې سره محاکمو تر دروازې پورې ورسېږي بیا هغه ورته وایي د هغې زنانه په مقابل کې دومره مدعیان ډېر شي د هغه چې دا پښتني ټولنه د کلیوال دي تر زمان یو داسې هغه د محاکمو د وخت په وخت ورځي د هغه محاکمو د قاضي د هغه ذهن دې ته اړوي چې ته د خبره یو ځل د باندې وسپاره
نو موږ وایو چې فصلحوا بین اخویکم صلح بهتره خبره ده په منځ دوه ورونو کې یا په منځ دوه ګوندونو کې یا په منځ دوه ډالو کې یا د ښځې مېړه طرف په منځ کې خو حلالو ته حلال باید ویلی شي حرامو ته حرام پکې ویلی شي چې کوم حرام دي هغه هم وسنجولی شي داسې نه چې ته د حرام او د حلالو تمیز ونه کړې بس ته ژوند ورسره تېروه او دا به تا سره ژوند تېروي داسې موږ په سترو کورونو کې اکثر ښځې ډېرې پذابې وي ولې ښځه د مېړه ښځه نه وي ښځه د لیورو ښځه وي ښځه د خواښې ښځه وي ښځه د سخر ښځه وي د سخر هغه وي ښځه وي یعنې شاملات مشترکات یې نه جوړ کړي دي دا د دپاره چې دا خو موږ کار ته کړی ده دومره ډېرې پیسې هم په ورکړي دي یا خور لور مو شعار مو کړی ده بدل مو کړی ده یعنې موږ بنسټ بنیاد غلط ایښی ده نو د بنیاد د غلطوالي د وجې نه موږ ټول مزال داسې کوو چې هغه د په شریعت سره په ټکر کې وي او په شریعت باندې نه وي ولاړ هغه مسایلو ته ترجیح ورکوو چې هغه د ټولنې او د رسم و رواج سره تړاو ولري یعنې که زموږ په ټولنه کې یا زموږ په کورنیو کې یوه ښځه د خپلو ډېرو هغه عادي حقونو غوښتنه هم وکړي په یوه لویه کورنۍ کې نو ګویا د هغې لپاره 100,000 نومونه اخیستل کېږي چې تاسو د بیلتون لپاره کوشش کوي حال دا چې همدغه بیلتون او همدغه ویش د کورنیو ترمنځ د هغوی د اسوده ژوند لپاره زمینه سازي کوي هغسې یو ژوند چې څنګه اسلام هغه بهتره ګڼلی دی بالکل جناب عاطف صاحب کله که موږ بنیاد اوس ډېر خلک داسې وي که نه چې خپلو زمانه یوه ورځ وکیلې پوښتنه وکړه پخوا زمانه کې یوه وکیله وه ویل چې مولوي صاحب زه چې کور ته لاړ شم ننګیان دې مې دي او مقصد دا ده چې سخته ګرمي وي سړې اوبه ترمسونو ډاک وي ما ته سړې اوبه هم نه راکوي ما ورته ویل چې خو ته خو په ننګور باندې حق نه لرې او په زوی باندې حق لرې هغه دې که په شا ګرځوي که په ګوت کې ګرځوي ولې مور یې ډېر حقونه در باندې لري خو دا حق په تا باندې نه لري چې ته دا ننګور په تا باندې حق نه لري چې یا تا ته کالي ووینځي یا تا ته اوبه راواخلي که د مېړه د خیر ښېګړې دپاره یا د دې دپاره چې د سپین ږیري دي مشران دي زما مېړه به خوشحال وي دې خیر ښېګړې دپاره ښېګړه در سره کوي بیا صحیح ده خو لیکن حق چې کوم دی خدایي حق تا ته موږ نشو درکولی دی هغه او بل و چې زه چې کله کور ته لاړه شم ما نه هغه هم کوي ساتر هم کوي ما ورته چې دا خو د فقې یوه مسله ده چې هغه ښځه چې د باندې ډېره ګرځي هغه چې کله کور ته راشي د کور ښځې به لږ پرده ته نه کوي د سړیو ترمنځ ناسته پاسته ډېره وي نوره بېحیایي رامنځته کېږي نو په دې اساس باندې دغه ښځه فقهي مسله ده کېدای شي دا فقهي مسله یې چېرته د رسنیو د لارې نه د علماو نه اورېدلې وي دې ته به ترجیح ورکړی وي ما ته یې وویل چې مولوي صاحب تا نه بیا زه بیخي پوښتنه هم نه کوم داسې هغه خو چې ما ورته چې ما خو دین درته بیان کړو ما خو ځانه خبره درته نه ده کړې یعنې له دغه حالت څخه داسې ښکاري چې هم اوسني نظام هم علماو هم قومي مشرانو ته یو ډېر ستر مسؤلیت په اوږو پروت دی که همدغسې څه روان وي فکر نه کوئ چې همدغه د ټولنې مخور او بانفوذ اشخاص چې په ټولنه کې خبره اورېدل کېږي دوی هم په یو ډول له دغې مسلې څخه چې د ښځو حقونه نقض شوي وي ځانونه نشي خلاصولی بالکل یې نشي خلاصولی یعنې د رسم و رواج په موږ باندې دومره غالب شوی ده د مخکې ورځو کې ما ته یو دیني عالم خبره وکړه چې یعنې یو برجسته دی وظیفه دار سړی ما ته ویل چې مولوي صاحب بدال مو کړی ده بیا موږ زنانه سره کینولي دي نو موږ که شریعت ته څو شریعت کې خو وایي چې صاحب بس که دې سره ته بیله اوسېږي اوسېږه که نه اوسېږي محکمې ته چې ولاړ شو راته وایي چې که بیله نه شي اوسېدلی نو بیا ښځه په اور کې نه اچوي ښځه د طلاق کړه صاحب چې هغه که بل مېړه یې کولو که نه یې کولو په خپل پلار په کور نه اوسېږي میراث ورکړه چې هغه میراث یې چې کوم دی هغې نه دا خپله ګزاره وکړي و چې اوس موږ د خدای طرف ته هم نیمګړي یو اول خو مو دا غلطي کړې ده چې بدال مو کړی دی دویمه مسله دا اوس که چېرې موږ طلاق ورکوو په پښتني ټولنې کې د غټ پیغور سره مخامخ کېږو سره د دې چې په شریعت کې دا هېڅ پیغور نه دی افعاظ د مباحاتو نه طلاق دی یعنې په مباحو کې بعض شی هغه طلاق دی مباح ډېر یعنې یو چټي دا تلیفون راواخله دې ځای نه هغه ځای ته کېده دا نه ګناه لري نه ثواب لري طلاق ورکول کله چې ښځې نه په عذاب شي طلاق ورکړه مشکل نشته خو په پښتني ټولنې کې دا دومره درنده خبره ده ډېر عمر دپاره څوک دویم واده تا نه درکوي چې دا بله ښځه هم طلاقه کړې ده بیا په ټولنې کې وریا که چې په پاڼې باندې ګرځي یا څوک دې وکړي خپل طلاقي راغلو نه رشه د دې سره ملګرتیا مه کوه دې سره ناسته پاسته هغه ښځه هم طلاقه کړې مړی نه شو یعنې ډېر مختلف پیغورونه وي او دا د اسلام سره په سراسر په ټکر کې دي موږ علما د دې نه ځان نشو خلاصولی ډېر سخت د دې تصویر لاندې راغلي مننه په ډېرو لنډو ټکو کې بیا به د حاجي صاحب وروستۍ څرګندونې هم واورو تاسو ته حل لاره څه په نظر درځي د دغه حالت د بدلون لپاره
مونږ خو دا حل لاره دغه ده چې اول خو مونږ ښځو ته باید دا خپل حقوق ورکو. حقوق کله چې ښځې ته میراث حق ورکړل شو ان شاء الله العزیز ښځه د ټولو مصیبتونو نه کېږي مشکلات. اگر که هغه کونډه هم وي، مونږ تاسو په کلي ټولنې کې هغه چې وي د کونډې ښځې دغې سره ډېر زیاتای کېږي، خو کونډه ښځه هم دا فکر کوي چې د خپل بچیان ساتم، زه خپل لوڼه ساتم، زه خپل زامن ساتم. له خاص حال دا چې اسلام دې ته دا اجازت ورکړه نه ورکوي چې ته خپل لوڼو ته پالنه وکړې، ولې دا د تا د ورثاو حق د لوڼه او زامن او خپله مېړه وکړه، واده وکړه چې خپل آینده ژوند ولرئ. او دا ماشومان خو د تا وراثت نشي جوړېدی، که وارثین نشي جوړېدی. دا هغه ماشومان چې کوم دي دا د تا د خپل د پلار د ورثاو حق ده. که ورثه یې نشي هغه کولی، موږ ته بیا فقې اصولي قاعده ایښې ده د هغې دپاره خزانت ده. ماشومان باید که لور وي که زوی وي هغه باید بیا بیت المال وساتي، که د دې ورثه یې نشي ساتلی دولت یې باید وساتي. په دولت باندې دا واجبه ده چې دې ماشومانو ته به کفالت ورکوي، روزنه به یې کوي، صحت به یې کوي، تعلیم به یې کوي، کلي او جوړه به یې برابروي. نو په دې اساس باندې موږ ډېرې کونډو سره خصوصا ډېر ظلمونه کېږي. کونډه هم خپل حق نه پېژني، ولې خلک هم خپل حق نه ورکوي. بې ځایه هغه ته لاسونه اچوي، ونو ته څانګو ته لاسونه اچوي. نو په هغې نتیجې کې بیا قسمه مشکلات رامنځته په لنډه توګه که د ستونزو په حل باندې خبره کوو، که چیرې زموږ د ټولنې افراد په ځانګړې توګه ښځې هم په عصري او هم په دیني علومو باندې سمبالې شي، خپلو حقونو څخه خبرې شي، د خپل حق د غوښتو لپاره د غږ د اوچتولو جرأت ولري، نو کیدای شي چې دغه حالت تقریبا یو څه ژر موږ وکولی شو مثبت لوري ته لاړ شو. بالکل زموږ مدارس، زموږ پوهنتونونه، زموږ لکه څرنګه چې په مدارسو کې کوم د میراث علم ویلی کېږي، هغه په مکتبونو کې هم ویلی کېږي عصري علومو کې. ډېر په تفصیل سره د ښځې حق یې ځان ته کړی دی، د مور حق یې ځان ته، حتی کې د انیا حق دی، نیکه حق دی، بچي حق، د ټول حقونه څرګند دي. کله که دا دی په خپلو حقونو باندې پوه شوه، که په مکتب کې وي که په مدرسې کې، چې کله خپل حقونه یې وپېژندل، دا بیا د خپل حق غوښتنه هم کولی شي. کله چې حق پېژني نو دا به خپل حق غوښتنه څه وکړي. ولې موږ باید اجازه ورکړو په اسلامي چوکاټ کې، په شریعت په چوکاټ کې، په پردې کې. اسلام هېڅ کله د عصري علومو د دیني علومو مخالف نه دی. که عصري علوم وي که دیني علوم وي، باید په پردې کې زده کړي، ضروري ده، لازمه ده چې موږ ښځې باسواده وي، با تعلیمه وي، با علمه وي. کومه کور کې موږ خاوشاو کې کوزو چې کوم په کور کې دیني عالمه ده یا ډاکټره ده یا بله متخصصه ده، د هغې کور د نورو کورونو سره د اسمان او ځمکې فرق وي. ډېره زیاته مننه. آی صاحب، اصل محمد تاسو وړاندې تفصیل سره خبرې وکړې او د یوه باسواده ښځې هغه اړتیا هم په ټولنه کې هغې باندې هم تاسو خپل نظر شریک کړ. څومره چې زموږ د مېلمنو له خبرو برداشت دا و، ستونزه ډېره عمیقه او ژوره ده. هغسې ژوروالی چې حتی په ټولنه کې داسې ریښې غځولي دي چې دغې ستونزې مخه کېدل څه اسانه نه دي. نو آیا تاسو هم فکر کوئ چې که چیرې یوه ښه همغږي ونوسي، حکومت، عوام، علما، قومي مخور مشران، د ټولنې بانفوذ افراد که یو بل ته لاس ورکړي، نو کیدای شي دغه ستونزه په یو څه اسانه طریقه حل شي یا څه ښه والی په دغه برخه کې احساس شي که څنګه؟ عاطف صاحب محترم، د اسلام دین چې دی دا مشترک دین دی. اسلام په دا کې عالم او مسلمون دا ټولو حق کې ساتلی دی، خو درجه په درجه. عالم ځان ته حیثیت لري، ډاکټر ځان ته حیثیت لري، تعلیم یافته کسان ځان ته، هر چا ته په د ټولنه کې ضرورت دی. نو که ښه همغږي وي هغې دولت یې خلکو، زه فکر کوم چې دا موضوع دومره اسانه حل شي چې هر څوک چې پرمختګ کړي په سر کې یو قوت اپسې پسې وي. اوس دغه کور اسان کور نه دی. عاطف صاحب، که موږ دې ته فکر وکړو، موږ دغې منطقې دغې ښځ خلک یو، یعنې ډېرې خویندې موږ پیسو په مقابل کې ودوو، هغه ښه لور ته هغه خپل حق چې هغه خدای یا شریعت یې ورکوي چې دا دې حق دی، ولورې ښځې حق دی چې وایي نه بخي خوروکې یا ناجایز دی، دا یې دې خوښه ده. که په میړه یې مصرفوي، که په کورنۍ یې مصرفوي، دې شی ته موږ دی نه خبرو. یوه موضوع راغله دغه هغه کې ښځې د ولور په حساب باندې چې غوښتنه یې د ښځې وکړله چې دغه ولور سامان دی، مو خپل سامان دی، که زار دی، که جمعې دی، که صندوق دی، که بستره ده، سره د دې چې مشکلات پشته هغه حق یې اوس نه دی ورکړی. بیا مې یو عالم نه پوښتنه وکړه چې دا حق خپل خاوند دا نشي ترېنه وخوستی،
دا دومره اندازې پر ښځې حق دی. نو کومې ښځې سره موږ په ټولنه کې پوښتنه کړې ده چې دا هغه 1 لک روپۍ مې دي، دا نه ته څه شی کې په خپله خوښه یې مصرفوو. خیر لږ ته هغه شیونه پوکو چې نه یې کورنۍ په خاور سي نه یې موږ د هغه دی. اجي صاحب د دغه ستونزې د حل لپاره ټولنیز بستر څنګه په کومه حد هوار شوی دی؟ یعنې څومره شرایط دې ته سازګار او آماده دي چې موږ وکولی شو په اوسني وضعیت کې دغو ستونزو ته د حل لاره ومومو؟ نو عاطف صاحب په د اوس شرایطو کې چې دا زه څومره په پیږم یا په کومونو کې خیریږم یا مې لیدلې دي، مخته به ډېرې ښځې مړه په نیکه کې ورکولی کېدې. الحمدلله دغه کیسه بالکل ختم ده چې څومره موضوع کې زه لور شوی یم، کتلې مې دي، جوړې کې شوي دي په مړو کې، چا یې ښځې نیکه نه ده خوستې، نه یې چا غوښتنه ترې نه کړې. نو دا مشکلات حل کېږي عالمونو ای طرف نه، ای منبر لیارې نه، خو په څټ کې چې هو تر شا دولتي سپورټ چې دی یا ملاتړ چې دی هغه رښتیا هم ډېر ضرور دی، اما د دې لپاره په سیستماتیک ډول کار به څومره اغېزمن اوسي؟ هدف دا چې آیا د دې لپاره د همغږۍ یوه شورا جوړول اړین دي چې په هغې کې هم د ټولنې د بانفوذه اقشارو، علماو، په خپله د دولت د مسؤلو افرادو کسانو اوسي، یا د دې لپاره چې همدغسې په انفرادي شکل لکه څنګه چې تاسو د منبر او د دفتر خبره وکړه چې دلته باید دغه مسله خلکو ته پوهاوی وشي او کار وشي، څنګه یو سیستم او حل لاره جوړول پکار دي چې په مشترک توګه دغې ستونزې ته کار وشي؟ نو عاطف صاحب که په سر کې موږ دولت وي، کومونو خلک راغوښتی شي او په کومو کې ډېر رسوخ لري، دا خو اصلا که فکر وکړو دا ډېره موضوع قومي موضوع ده. موږ په قومونو کې اوسیږو، دا کورونه چې کېږي اکثره اوس دی موږ چارواکي دي، عالمون صاحبون دي، دا په دغه کومو کې اوسیږي، په قومي ژوند نه بلد خلک دي. نو که دې نه داسې عالمونو قومي مشرونو مشترکه شورا جوړه شي، نظارت امارت وکړي یا دولت یې وکړي، زه فکر کوم دې تړاو یا د دغو ستونزو د حل په اړه تاسو د یو قومي مشر په توګه تاسو سره څه داسې تماسونه نیول شوي دي یا دغه موضوعاتو باندې بحث شوی دی دغو ستونزو په هواري باندې چې ښځې ولې له خپلو حقونو محرومې دي، ولې هغه حقونه کوم چې اسلام ورکړي دي دوی ته نه ورکول کېږي؟ عاطف صاحب په منبرونو یا عالمون ښکلې ښکلې کیسې کې لکه مولوي صاحب چې وایي قومي مشرو نه کېږي، خو اقدام نه کېږي. اقدام ځکه نه کېږي چې مشکلات په خلکو کې دي، زون نه به شروع کوي. اوس به داسې وایي ډېر خلک ډېری داسې خلک چې په سر کې عالمون دي چې موږ احترام ورته لرو، ولې دا کور عالم نه شروع کوي چې شریعت سره؟ یعنی هدف مو دا دی چې یو عالم باید دې ته آماده شي، یو قومي مشر باید دې ته آماده شي که د هغه لور یا د کورنۍ ښځینه غړي وغواړي چې په خپله خوښه د ژوند یو ملګری انتخاب کړي، هغسې چې څه ډول اسلام ورته اجازه ورکړي هغې ته اجازه ورکړي. زموږ د ټولنې یو عالم، زموږ د ټولنې یو قومي مشر باید دې ته آماده شي چې د ښځې د میراث حق ورکړي، څنګه چې اسلام ورته ورکړی دی، په بدو کې ور نه کړل شي څنګه چې اسلام ممانعت کړی دی، د ولور په هماغه اندازه ونه اخیستل شي څنګه چې د هم د ښځې د نجلۍ ژوند خرابېدلی شي، هم د هغه ځوان ژوند خرابېدلی شي، همدارنګه د بدل موضوع څخه څنګه چې مخالفت شوی دی صرف نظر وشي. یعنې په خپله عالم او د ټولنې قومي مشر که آماده کېږي، وروسته عوام هم دې ته بالاخره زړه ښه کوي او دغې لارې ته بالاخره هغوی هم ځانونه سمولی شي. ستاسو برداشت هم داسې دی؟ بالکل عاطف صاحب، هر یو کور چې سړی ایزون نه شروع کړي بل ته عیلی شي. الحمدلله دا اسلامي ټولنه د عالمونو ته ټول خلک ډېر قدر لري. د اوس حالاتو کې څومره ویني چې دا وطن کې ارامي کېدو، دا صرف دا د اسلام وجه ده، دا د عالم وجه ده. که عالمون دا کور خلکو په سلسله شروع کړي، زه فکر کوم چې ستونزه به نه وي. یو سړی دی ځای لري، بل سړی دی لر لري، دا دواړه نه دي محتاجه؟ لر زی ته محتاجه ده، بل سړی زی ته، ویلې خپله خو دا کور یو سړی نشي کړی، ویلې شریعت اجازه نه دي درکړي، دا به حتمي بل چا ته ورکوي، کلیوال ته به وي، کوم والا ته به ورکوي. نو که په سر کې دغه کور داسې شروع شي، زه فکر کوم چې موږ عوام خلک دومره تعلیم یافته خلکانه دي چې چا سره بخښنه پوه وکړي، شروع یې ګرانه ده. هر کور چې شروع وشي نیت صفا شي، لکه مولوي صاحب کیسو کې وي، نیت ډېر مهم دی. په هره کیسه کې چې نیت صحیح شي، مشکل خپله حل کېږي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب، کومه مشخصه نظر او پیغام جناب عاطف صاحب؟ مسله اصل دا ده چې پیغمبر اسلام یې چې تاسو ښځه چې کوئ د دولت د واجب نه، د دین د واجب نه، د ښایست د واجب نه،
د دولت د واجب نه دیندار خزي خوار چا خو چې دیندار خزي او کور کې مشکلات نه وي خو اصلي کې مسله په دې کې چې تاسو د دولت د دنیا د واجب نه ورکوي زنانه کو په خور کوي چې هغه دا په دې ما اساس باندې چې هغه کې دا د مړه کور ته میراث ډیر راوړي ولې یو د مثال په توګه ولې بدبختانه بالعکس مون اخ کور کې خور لور ورکوي چې هغه ډیر مړوي او زمون په خور لور باندې بیا ډیر ذلیل ژوند تیریږي حتی چې دا خپل مړی تم نه ویل ټول مړو ولمنو ته مړی په خوا چای کوي خپل کله ته د شتمن ښځو هم داسې جوړېدی شي چې هم د میراث حق ورکړی شي او هم هغسې کار چې دی کولی شي په وس پوره وي او په اساس هغوی انکم یا عاید ترلاسه کولی شي په همدې اساس یوه ښځه شتمنه جوړېدی شي او طبعا چې د شتمنو ښځو لپاره ښې رشتې یو ښې کورنۍ چې دی هغه پیدا کوي او موږ خلک چې کومې بدبختانه چې مړه کور کې هغه ورته کوو خپلې خور لور ته واده کوو چې هغه ځای کې خوشحاله وي ولې په مړه کور کې اکثر موږ لیدلي دي ښځه خوشحاله نه وي په کام کور کې ښځه خوشحاله وي چې دا د اسلام بنسټ هم همدغه دی نو بالعکس موږ هغه کارونه کوو د مهر په اساس باندې چې موږ کله مهر دی ته په صحیح طریقې سره ورکو دا خپله گزاره په کوی چې تا ته نه ده محتاجه ما ته نه ده محتاجه بل ته نه ده محتاجه ولې دغه میراث همدې دپاره ورکولی کېږي چې ته په خپل میراث باندې تجارت وکړي کاروبار په وکړي یا بل مزدور ورته ونیسي مشکل نشته د اسلام د نظره موږ هېڅ حق نه ورکوو نو په چارواکو باندې هم دا غږ کوو چې دغې خبرې ته خاص توجه وکړي او کله چې محاکمو ته مسله راځي کېږي محاکمو کې باید خاصه پاملرنه دې مسایلو ته ډېره زیاته مننه حاجي صاحب اصل محمد او همدارنګه مولوي صاحب ماویا چې اشتراک مو وکړو موږ سره په ننني بحث کې مو په یوه ډېره اهمه موضوع باندې خبرې اترې وکړې کور ودان د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا هم مننه کوو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارو الله مو ښځه د اسلام په پلوشو کې يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ای خلکو د خپل پالونکي له مخالفته وویریږئ هغه چې تاسې ټول یې له یوه تنه پیدا کړئ او همداراز له هماغې د هغې جوړه هم پیدا کړه سورة النساء دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي